د کہانی شروعات د دویم جنگ عظیم نه کیږي. په دې وخت کې سایټو نومي یو جاپاني بزنسمن سره نورو قیدیانو سره یو ځای جاپان ته روان کړی شوی وي چېرته کې چې د بعد د نورو غلامانو سره یو ځای کار کو. سایټو یې د قسطه د نورو قیدیانو نه بیل کړو. څوک پس هغه پس یو دوست بیان ورشي او هغه په زوره باندې د کمانډر خواله راولي. کمانډر هغه ته د نفرت په نظر باندې ګوري او دغه پرې دو سره په سختۍ سره حکم ورکړي دا زموږ د ملک سره غداري کړې ده او دا چې هم د معافي لایق جرم نه دی. موږ به د یو ځای سزا ورکو کومه چې به د مرګ نه هم زیاته خطرناک وي. د ګناهونه د عامې سزا نه ډېر غټ دي. په دې وخت کې هغه سپیان یو بل قیدي په زوره باندې دغلته کې راولي د کوم نوم چې برونسن وي او تعلق یې د برطانیې سره. برونسن به د زړه نه د هر یو جاپاني نفرت کو چې کمانډر دغه ترې نفرت نه فایده واخلي او یوه دردناکه فیصله وکړي. حکم ورکړي چې دوی دواړو باقي څومره هم زندګي پاتې ده دا به دوی دواړه یو ځای په زنځیرونو کې تېروي. په دې سره فوجیان را وړاندې شي او دغه دواړو ته په خپو کې زنځیرانه چبل شروع کړي. په دې سره برونسن په چغو شي وي ما مړ کې خو چېرته جاپاني سره مې مه تړئ. خو هغوی د ده دا خبره ونه مني او داسې کار کوي لکه چې دا د دوی په قسمت کې لیکلي شوي. ناڅاپه به دغه جز باندې د دوی څه دشمنان حمله وکړي چې په سره هر طرف ته دماکي شي. قیدیان د دې موقع نه فایده واخلي او بغاوت شروع کړي او سایټو او برونسن هم د دې موقع نه فایده واخلي او فوجیانو سره په جګړه شي. ناڅاپه یو ابدوز د دغه جز خواله راشي او یو داسې غټ میزایل پرې وپرېږدي د څه د وجې چې یوه غټه دماکه وشي چې څه د وجې اوس صرف کمانډر او دغه دوه قیدیان دغلته کې پاتې شي. کمانډر د مرګ نه مخکې په دې باندې تمانچه روباسي د دې دپاره چې ځان نه مخکې دوی مړ کړمه. خو برونسن سایټو ځان سریږي او دواړه سمندر ته ټوپ کړي چې په دې وخت کې یو داسې دماکه وشي چې ټول جز تباه کړي. یو څو ګنټې پس برونسن په زخمي حالت کې په لامبو باندې سره د سایټو یوې خوشي جزیرې ته ځان ورسوي. هلته کې په رسېدو سره برونسن د مخ سره بېهوشه شي. په سبا باندې د سایټو څنګه سترګې وغړېږي نو هغه ته داسې لګي وي که چېرې دا ما څېرېدونکي خوب ولیده او څنګه خپلو خپو ته پام وکړي نو واقعي دغه خپې په زنځیرونو کې تړلې شوي. هغه د برونسن د راپاڅولو کوشش شروع کړي خو هغه لا تر اوسه پورې بېهوشه. په دې وخت کې د هغه یو مړ فوجي ته پام شي کوم چې هم د دې په شان اوبو غاړې ته راوړلی. سایټو د هغه نه تمانچه واخلي او په دې سره د هغه ذهن ته یو خیال راشي وي که چېرې زه د برونسن مړ کړمه نو زه په خپله باندې آزاد شمه. خو ډز نه مخکې ناڅاپه برونسن پوش کې راشي او په سایټو باندې حمله وکړي. سره وایي چې دوی دواړو په منځ کې جګړه جوړه شي. په دې وخت کې د سمندر نه دوی یوه خوفناکه چغه واوري ولې چې سایټو زخمي خپې نه مسلسل وینه روانه وه او همدا وجه وه چې هغه مخلوق یې دغلته کې راوسته. ناڅاپه هغه مخلوق د اوبو نه روزي او د بجلۍ په سپیډ سره په برونسن باندې حمله وکړي. هغه تر دې حده پورې تیز وي چې برونسن په څه باندې هم پوهه نه شي. په دې سره سایټو تمانچه راواخلي او په برونسن باندې نشانه ولګوي. خو په دې وخت کې د هغه په زړه کې رحم راشي او په مخلوق باندې ډز وکړي. د زخمي کېدو د وجې هغه عجیبه مخلوق په اوبو کې واپس غیب شي خو برونسن هم زخمي کړي. په دې سره دغه دواړو ته احساس وشي چې په دې جزیره کې زموږ د دشمن نه علاوه هم یوه غټه خطره موجوده ده. د دې دپاره د ژوندي اوسېدو دپاره دغه دواړه فی الحال د امن فیصله وکړي. په دې باندې دغلته کې شپه راشي او دواړه سمندر په غاړه باندې کیمپ جوړ کړي. لوږې او ستړیوالي دوی تر دې حده پورې افسرده کړي چې دوی په دشمنۍ کې کمې را شروع شي. سایټو د جاپاني کېدو د وجې د سمندر نه کیکړې رونیسي او هغه پخېږي. وایي څنګه یې برونسن له ورکړي. په دې سره هغه ته یره محسوسه شي ولې چې هغه چېرته کیکړې نه وي خوړلې. حاجي څنګه کیکړه خولې ته د ورچولو والي د هغه نه پروزي خو سایټو ورله خپله کیکړه ورکړي چې په څه سره د دوی دواړو زړونه په نرمېدو شي. د دې نه پس دوی دواړه زنځیرونو د ماتولو په کوشش کې لګیا شي. سایټو هغه ته چغې وهي چې فلاني ځای لرو وده خو ولې چې د جاپانۍ ویله برونسن پرې نه پوهېده. خو څنګه ورته اشارې شروع کړي هغه بې پوه شو چې څنګه په کمزوري ځای باندې د ګزارونه وکړي نو د مخه سره زنځیر مات شي. په دې سره دوی دواړه په اول ځل په ازادۍ سره ودرېږي او د خوشحالۍ د جوش د لاسه په چغو شي. دې ناخبره چې دوی دې چغو دغلته کې څوک بل څوک هم راویښ کړل. دغه څیز خوف تر دې حده پورې وي چې سایټو ته محسوس شي چې موږ ته څوک ګوري. دوی دواړه پوه شي چې دلته کې څوک بل څوک هم موجود دي. سایټو زه ته ور روان شي چېرته کې چې دته هغه مخلوق په نظر راغلی. هغې څنګه د خاپونو ته په غور سره کتل شروع کړي نو هغه د یو ځای نه هم د ام ځناور نه ښکارېږي. ناڅاپه دته د بوټونو نه شاته سرکت کوونکي څیز په نظر راشي چې څه د وجې دواړه خبردار شي خو چې دوی مخې ته څه راشي هغه چېرته څه عجیبه مخلوق نه و بلکې د جاپاني فوجیانو کومو چې یو قیدي ګیر کړی او همدا هغې جس په حادثې کې بچ شوي. په دې سره د برونسن زړه مات شي چې اوس خو به سایټو ما پرېږدي او په دوی باندې به مې وجني. خو سایټو د ده مطمئن کولو دپاره خپله تمانچه دله ورکړي او په مزه باندې ورته اشاره وکړي وي ځان ته پټ کړه. د دې پرېدو سره د برونسن په اول ځل باندې یقین پیدا
شي چې سایټو واقعي زما ملګری شوی دی. جاپاني فوجیان چې څنګه د دوی د کیم خواله راشي نو هغوی ته اور په نظر راشي، اصلا چې هغوی ته اندازه وشي چې دلته کې خامخا چېرته انسانان موجود دي. دغه فوجیان چې څنګه دغلته کې سایټو ته پام شي نو هغه ورته په مینتونو شي ویډز را باندې مه کوئ. په دغه فوجیانو کې د حیرانتیا خبره دا وه چې هغوی ته دا پته نه وه چې سایټو د غدارۍ په جرم کې ګرفتار کړی شوی و. د وجې د هغوی په ده باندې یقین پیدا شي چې دا خو زموږ ملګری دی. دا ټول منظر برونسن پټ په پټه ګوري چې ناڅاپه هغه ته له شا د اړخه چې د موجودګۍ احساس وشي، هغه درې د لاسه پړچېدو شي او داسې ورته لګي وي که چېرې هغه بالکل زما نه شاته ولاړ دی. هغه د خپل ځان اساسمه کولو دپاره سترګې پټې کړي، خو څنګه هغه دوباره شاته وګوري نو هغه مخلوق دغه ځای نه غیب شوي وي. په کیم کې فوجیان د سایټو نه تپوسونه کوي ستا په ملګرو کې څوک بچ شوي ده او که نه، چې سایټو ورته انکار وکړي وي نه بس صرف زه یم. خو په دغه فوجیانو کې د یو پېشک پیدا شي او په ده پسې توره روباسي. وي د جز د ډوبېدو نه مخکې په جز کې یو خبر خور شوی چې یو غدار ګیر شو او دشمن سره په زنځیرونو کې بند کړ. او چې څنګه د سایټو د خپو نه کپړه لر کړي نو هغوی ته واقعي هغه زنځیر په نظر راشي، د کوم نه چې اوس د هغوی یقین پوخ شي چې د سره هغه دشمن هم موجود دی. هغوی د نه تپوس وکړي وي هغه چېرته دی، چې سایټو ورته د یو قبر طرف ته اشاره وکړي وي هغه مړ شوی دی. خو فوجیان د ده د خبرې د منلو نه انکار وکړي. په دې وخت کې په پوره جزیره کې یوه خوفناکه چغه خوره شي، د کوم نه چې هر کس ویریږي. په دې سره فوجي خپل ملګري ته وایي که دا هر څه څیز دی خو دا چغه د انسان نه وه. هغه خپل ملګري ته دننه د تلو دپاره وایي دی دپاره چې دا اواز د څه څیز و. هغې څنګه د ځنګل طرف ته ور روان شي نو په دې سره د برونسن زړه په درزېدو شي وي چې هسې نه ما ته پام نه شي. په غلطۍ کې د هغه په یو وچ خلاق باندې خپره شي، سره به یې چې هغه اواز وکړي او فوجي په ده پسې را روان شي. خو ناڅاپه بیا هغه اواز د شا نه راشي، د سره به یې چې هغه په هغه اواز په اشاره د شاته روان وي او په یو غار کې ورننوځي. د دې ناخبره چې هغه مخلوق هم په هغې غار کې پټ شوی دی. ناڅاپه هغه مخلوق د هغه د شا د اړخ نه نمودار شي، خو د هغې نه مخکې چې مخلوق په ده باندې حمله کړې وه دې په توره باندې حمله وکړي. هغه په هغې مخلوق باندې هېڅ قسمه اثر ونه کړي. هغه سپی دومره غټه چغه ووایي چې هغه په ټوله جزیره کې خوره شي. دا چغه چې کله د هغه مشر بوري نو هغه په سایټو باندې د غدارۍ الزام ولګوي او چې څنګه د هغه د مړ کولو والي په دې وخت کې برونسن د ځنګل نه روځي او هغه هم په دغه ځای کې ختم کړي. بل خوا هغه مخلوق هم هغسې لګیا وي، هغه سپی ځمکې لرولي. بل قیدي د ځان د بچ کولو دپاره منډه کړي، هغه دومره تیز وي چې دغه مخلوق نه ځان بچ نه کړلی شي. دا ټول منظر سایټو او برونسن د لرې نه ګوري. اوس هغوی ښه پوره یقین پیدا شي چې دلته کې اوسېدل خپل ځان په خپله باندې وجل دي. هغه مخلوق چې څنګه په دوی پسې را روان شي نو دوی دواړه ځنګل اړخ ته منډه کړي. په لاره کې برونسن په چغو کې سایټو ته خبرې کوي، خو د هغه په ژبې د نه پوهېدو د وجې هغې په خبره باندې پوه نه شي او په دې سره دواړه د یو چړی نه وخوی کړي. هغه مخلوق برونسن ته ورسي. برونسن چې څنګه په یره کې په هغه باندې ډز وکړي نو په دې سره د هغه اخرنۍ ګولۍ هم خطا شي. اوس هغه هم دغه شان پاتې شي. هغه مخلوق هغه له په مرۍ باندې غلی شي او څنګه په هغه باندې حملې کولو دپاره خپله پنجه اوچته کړي. نو په دې وخت کې سایټو پې د شا د اړخه په پوره طاقت سره حمله وکړي او په دې سره هغه برونسن بچ کړي. په دې سره دغه دواړه واپس د ځان د بچ کولو دپاره په منډه شي، خو دا ځل هغوی د یو داسې کمره خطا شي چې سخت زخمیان شي. په سبا باندې د لمر د وایي چې څنګه د سایټو سترګې کولو شي نو ګوري چې د هغه په سینه کې یو تیره خلاق ورننوتلی دی، خو بیا هم د درد د وجې روباسي. بل خوا برونسن په یوې وچې اونې باندې پروت و، کومه چې د دریاب غاړې ته وه. هغه اونه تر دې حده پورې اوچته وه چې بډۍ غوندې غلطۍ هم دې ښکته غورځولی شو، خو له زخمي کېدو د وجې ډېر وخته پورې هغه خپل وزن برقرار ونه ساتلی شي او ښکته وغورځېږي. اوس دغه دواړه د یو بل نه روک شي، د سره وایي چې دواړو ته د یو بل د حال پته نه لګېږي. په دې وخت کې دغه مخلوق هغه خوفناکه چغه بیا راشي، کومه چې دومره تیز وي چې دغه دواړه یې واوري. برونسن د پرېوتو د وجې یو کاڼي سره ولګي او د هغې نه پس اوبو ته وغورځي چې د اوبو د وجې هغه ته دغه مخلوق اولنۍ حمله رایاده شي، خو بیا هم په ډېره مشکله باندې د لامبو په ذریعې سره خپل ځان غاړې ته روباسي او په ملاسته باندې ځان را سیټ ته کړي. بل خوا سایټو هم کله یو خوا ځي او کله بل خوا، چې په تلو کې هغه ته د یو مړ فوجي نه د هغه توره میلو شي چې اوس صرف او صرف ځان د بچ کولو دپاره ده سره یوه توره او د هغه همت و. د ملاسته په وخت کې سایټو چې څنګه خپل هوش پام وکړي نو پته ورته ولګي چې ما په خوا کې خو یو غټ مګرمچ پروت دی. په دې سره هغه ډېره د لاسه هم په هغه ځای باندې پاتې شي، خو خوشقسمتۍ سره دغه مګرمچ ورته پام نه شي او هغه اوبو ته لاړ شي. په دې سره اوس دوی دواړه په یو بل پسې په ګرځېدو شي چې یو بل نه بغیر خو زموږ دواړو ژوندي اوسېدل ناممکنه دي. برونسن هم په هغې چړۍ باندې ختل شروع کړي، د کومې نه چې هغه راغورځېدلو خو په هغې کې مخکې لاره ورته بنده میلو شي. په دې کې په دوی باندې شپه شي او سایټو هم هغه ډېرو ګوري راوګوري خو د برونسن نشان ورته هم میلو نه شي. په سبا باندې په ګرځېدو کې برونسن ته هغه مخلوق په نظر راشي کوم چې دریاب غاړې ته ولاړ یو خپل زخمونه صفا کوي. د
بیا په دې سره برونسن پوه شي چې دا چرته قمقل زناور نه بلکې د سوچ کولو والا زناور دی، کوم چې په خبره باندې هم پوهیږي. دا خبره سایټو ته قبول غواړي، خو څنګه دغه ځای نه روان شي دغه د خپونه اواز وخیږي. خو دې نه مخکې چې دغه مخلوق ورته پام شو په دې وخت کې دغه باندې په خپله باندې مګرمچ حمله وکړي او په اوبو کې دننه راغلي. لږ وخت پس دغه ځای ټولې اوبه سرې شي. داسې نه کېږي کچرې هغه مخلوق یې ټوټې کا، خو څنګه هغه مخلوق دوباره نمودار شي نو په یوې جټکه کې هغه مګرمچ په منځ باندې وشلې. د کوم نه چې د برونسن په یاره کې نوره هم اضافه وشي چې دا لا کوم مخلوق دی. هغه مخلوق دوباره داسې چغه ووهي چې کوم سایټو ته ورسي. سایټو هم هغسې په ځنګل کې ګرځي را ګرځي چې ناڅاپه د هغه نظر په یو جیبه غونته کې منظر باندې ولګي. د تا په دغه ځای کې د اونې نه راځوړن کلی شوی یو لاش میلو شي. د هغې خواله په ورتګ سرې د یو کندې ته ورپروزي چې په هغې کې ورته دغه غونته کې د یو مخلوق کټ شوی سر میلو شي. دې نه دې پوه شي چې دا مخلوق مړ کېدی هم شي. دی څنګه دا کندې نه واپس روزي نو دغه لاش په لاس کې ورته تمانچه میلو شي او په هغه ځای کې ورته د کارتوسو خولې هم میلو شي. د کوم نه چې د یقین پوخ شي چې دا کارنامه هم دغه انسان کړې ده. اوس سایټو سره تورې سره یوه تمانچه هم شي او هغه په ښکار باندې وځي. په لاره کې دته یو تباه شوی جذب میلو شي چې د هغې په لیدو سره دې د مخې سرې په هغې کې په سامان پسې په ګرځېدو شي. په ګرځېدو کې برونسن ته د هغې په خوا کې څه تامړې میلو شي چې کومې دې را یو ځای کې ځان له تېنه چاړه جوړه کړي. دې نه پس دې په جز کې دننه تلاشي شروع کړي چې په هغې کې ورته د ایمرجنسي والا تمانچه یو لیټر او سګرټ سرې څه نور څیزونه ورته هم میلو شي. خو څنګه دې په بل ډبي پسې د لاس د ورغځولو والي په دې وخت کې د خپو خوېږي چې په سره دته دغه جز په پاره کې بم میلو شي. بم په لیدو سره د په ذهن کې یوه نوې منصوبه راشي. دې په سوچ کې دی او په دغه سوچ کې سګرټ بل کړي چې په دې وخت کې دته د چا د قدمونو اواز راشي. دې څنګه ورپسې شاته وګوري نو شاته سایټو ولاړي. برونسن د هغې نه تپوس وکړي ویده د اړچې کې ورې دا سګرټ واخله. خو سایټو سګرټ د څکلو نه انکار وکړي او په اشارو کې ورته ووایي چې په ما پسې راځه. هغې د ځان سره د یو غار خواله بوځي چېرته کې چې دغه مخلوق انډه پرته وه او پکې دننه بچی جوړېده. سایټو برونسن خبردار کړي چې دا انډه د ښځې دي کومه چې د خپل بچو د حفاظت دپاره دا نه سیوا خطرناکېږي. خو برونسن په خپله خبره باندې ولاړي یا به دلته کې مونږ وو یا به دا وي. هغه سایټو ته بم وښایي او ورته ووایي دا به مونږ دغه مخلوق کور ته وړو. هغوی دواړه په ډېره مشکله باندې هغه بم په شریکه باندې هغې غار ته یوسي. خو د هغې د ډز کولو ځای خراب و. په دې وخت کې دوی ته دغه مخلوق د راتلو اوازونه شروع شي. په دې سره برونسن ته رایاد شي چې په جز کې د ایمرجنسي والا سټک پروت دی. مونږ له به خامخا دلته کې یو کس لیسانېدل پکار یو له به بار تک پکار چې په دې سره سایټو ورته په خاموشۍ سره ووایي وي ته هم زما د وجې دلته کې زه به دلته کې اوسېږم که زه مړ شم هېڅ څه پروا نشته. خو څنګه دوی دوباره دغه مخلوق اوازونه ووري نو دواړه بار ته تلو فیصله وکړي. ځان ته درنه کولو دپاره دوی ټول نه مخکې هغلته کې د ایمرجنسي والا په تمانچې باندې ډز وکړي. اوس سایټو څوکۍ کوي او برونسن د سټک په روباسلو کې لګیا وي چې په دې وخت کې ناڅاپه هغه مخلوق د سایټو مخې ته راشي. د هغه دواړه په منځ کې سخته مقابله شروع شي چې تورې باوجود هغه مخلوق په ډېره چالاکۍ سره ترې نه ځان بچ کوي. خو اخر برونسن د سټک په روباسلو کې کامیاب شي او دواړه په شریکه باندې په هغې مخلوق باندې را باندې کړي چې ډېرو وختونو د وجې اخر هغه په شا باندې لاړ شي. او چې څنګه دوی بره خیال وکړي او بیا هغه مخلوق ته وګوري نو هغه دغه ځای نه غیب شوي. اوس دوی تعدي شروع کړي ولې چې زر تر زره اوس دغه بم ډزول ضروري و. اوس بیا سایټو څوکۍ شروع کړي او برونسن د بم په ټیک کولو کې لګیا شي چې په دې وخت کې ناڅاپه بیا د شا د اړخه حمله وشي. سایټو دغه مخلوق په سینې باندې وار وکړي. هغه مخلوق دومره تکلیف چې په برونسن باندې حمله وکړي او سخت یې زخمي کړي. په دې سره سایټو خپل اخرني طاقت رايوځي کړي او د هغه په سترګه باندې ډز وکړي. او چې کله هغه زخمي شي دې نه پس انډه ورله هم ولي د سره وایي چې انډه ماته شي او بچی ترې نه ښکته راوغورځېږي. اوس هغه مخلوق سخت په غوسه کې راشي او بل خوا برونسن هم زخمي وي چې په آخري وخت کې خپل ټول څیزونه سایټو ته حواله کړي او دې ځای نه تلو دپاره ورته ووایي وي ته ځه ما پرېږده چې په دې سره په نه زړه باندې سایټو دغې غار نه بار ته روځي. برونسن دننه بم اخر ټیک کړي او انسې شروع کړي. بار ته په راوتو سره سایټو چې څنګه شاته پام وکړي نو یوه داسې دماکه وشي چې دا ټوله جزیره وجړقوي. په دې سره هغه مخلوق سرې د ده ملګري ځان هم وبیلي. خو په دې وخت کې ناڅاپه د ده غوږونو له هغه چغه بیا راشي د کوم نه چې دی پوه شي چې په دغه جزیرې کې د دغه مخلوق تعداد صرف یو نه بلکې دغه شان نور هم شته دی. سایټو په زخمي حالت کې منډې وهي او هغه مخلوق ورپسې شاته را روان په ټوله جزیره کې صرف د دوی داڼو د منډو شوري د منډو کې دی خیر د سمندر غاړې له ورسي. په دغه ځای کې د ستړیوالي او د درد او د مایوسۍ د وجې په افسردګۍ سره کینی او اخر هغه مخلوق ته ځان د حواله کولو فیصله وکړي. او په دې وخت کې هغه ته د برونسن قربانیانې را یادې شي چې څنګه یو دشمن زما دپاره قرباني ورکړه. په دې سره فیصله وکړي چې که زه مړ هم شمه خو له ځان نه به دا مخلوق مخکې کومه. هغه مخلوق چې څنګه
سمندر خواله راورسي او ساټو ته پام وکړي چې ناستي نو پاغه باندې په پوره طاقت سره ور ټوپ کی خدا داغه جادي او ساټو ته مخ سره پاسي او داغه نه تور ها غاړو باسي ها مخلوق په زمي حالت کې بیا پاسي خدا زل ساټو په داسې گزار وکي سره وای چې ښا اخر رو غورځيږي ساټو په مزه باندې داغه خواله ورشي او یې څنګه تور ورلا په خوله کې د خبل والي ناسا په هغه پس مګه کې ورخه کی او هغه هم په دغه ځای کې پرګدي اته نه پس هغه په اخر ځل باندې د ایمرجنسي والا تمانچې باندې د دس کوشش وکي خو ولې چې تمانچه ماته شي هغه ناکام شي په دې سره د اخرو د شي او چې څنګه واپس پوش کې راشي او دا غسترګي په یو امریکایي غټي بیړې کې وغړي او مخ ته امریکایان افسران ناس ته ته پوسونه نه کوي هغه یې دنه ته پوس کوي برونسن تاسو سره مرسته کړې وو کنه چې پس سره سایټو ورته خاموش پاتې شي د فوجانو ترجمه والده ته بیوای استا جرم سو چې په دې سره سایټو ورته په صفال فازو کې وای ما خپل کمانډر مړ کړو ولې چې هغه زما ملګری د خپل قمقلتیا د وجل افسر هغه نه دوباره د برونسن په باره کې ته پوسو کی چې پس سره سایټو ته د دې دوانو تیر کړی شوی وخت را یاد چې څنګه دښمنۍ نه شروع کړی شوی رشتہ اخر په دوستۍ کې بدل شو افسر ته اخرنی سوال وکي چې په جزیره کې نور څوک ژوند شته دی او کنه چې سایټو بارته ګوري ورته وای وینا هغه تکي بل څوک هم نشته دی په دې سره د پزین کې د خپل ملګری غم سره یو سوال هم پاتې شي چې اخر هغه مخلوق د دې دنیا وو کنه چرته په دنیا نه راغلی تاسو ته دا نه کہانی څنګه لګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای